د زرو قدر له زرګرو سره وي. غني ناکامورا وستا یو د افغانستان تابعیت یې ورکړ، خو ناکامورا څوک ده؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. په دغه ویډیو کې د ناکامورا ژوند او خدمتونو ته اشاره کوو، خو هیله ده چې مطلب تر پایه راسره وګورئ. ډاکټر ناکامورا په 1946 کال کې په جاپان کې زیږېدلی. هغه یو طبي ډاکټر ده. ناکامورا په 1991 کال کې خپل هوسا او آرامه ژوند پرېښود او افغانستان ته راغی. هغه په 1991 کال کې په افغانستان کې 3 کلینیکونه جوړ کړل او د صحت په برخه کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړې. په 1998 کال کې خلک یې راغونډ کړل او ویې ویل دا مرسته د سیاست په خاطر نه ده، موږ ستاسو کلتور ته احترام لرو، موږ غواړو یوازې بشریت ته خدمت وکړو. د چې کله کلینیک لره د خلکو علاج به یې کاوه، ویل به یې د افغانانو د مرضونو اصلي لامل هغوی ته د سمو خوړو نه رسېدل دي. په افغانستان کې ډېره سخته وچکالي وه، په کویانو کې اوبه ورځ تر بلې وچېدلې. زیات شمېر خلک به د هغه کویانو تر څنګ راټول وو چې په هغو کې به اوبه زیاتې وې. خلکو به ډېرې په احتیاط اوبه مصرفولې. د پاکوالي په برخه کې اوبه کمې استفاده کولې، ځکه چې اوبو د څښلو لپاره هم بسنه نه کوله. دوی وایي چې اصلي ستونزه د ننګرهار د خلکو اوبه دي. که اوبه ډېرې شي مرضونه خپله ختمېږي، خلک جسماً پاک کېږي، زراعت ښه کېږي، ماشومانو ته ښه خواړه رسېږي. ناکامورا به تل ویل چې اوبه وسله نه، د شین افغانستان په لور. ناکامورا وایي د کانالونو جوړول د 100 ډاکټرانو څخه غوره ده. هغه په 2003 کال کې په ننګرهار کې په خیوي ولسوالۍ کې د کونړ د سیند څخه یو کانال تیر کړ چې 25 کیلومتره اوږدوالی لري. ډاکټر ناکامورا سره یو بل جاپاني ملګری انجینر ایتو هم و. دوی په ننګرهار کې د خیوي ولسوالۍ کې د جاپان د سولې روغتیايي پروګرام پر مخ وړ، چې انجینر ایتو بیا هم دلته د وسلوالو لخوا بدبختانه په 2008 کال کې ووژل شو، خو ناکامورا ونه ډار شو او تر دې دمه هم دلته پاتې دی. په 2014 کال کې ګمبریډا کې ناکامورا 8 کانالونه جوړ کړه چې 14,000 ځمکه هکټاره خړوبه او 6 لکه خلک د دې پروژې د ګټې څخه برخمن شول. لنډه یې په دې چې داسې ځایونه یې زرغون کړل چې د څښلو لپاره اوبه هم نه وې. دې سړي چې د ننګرهار خلکو افغانانو لپاره څومره خدمت کړی، حتی ډېرو هغه افغانانو ونه کړ چې د دې ملت په پیسو میلیونران شول، خو بیرته د همدې ملت لپاره هیڅ ونه کړل او په میلیارډونو ډالرو کې یوازې د خلکو شخصي جیبونه یې ورډک کړل. په هر حال بالاخره غني د یو ډېر حقدار کس منندوی شه. هغه یې ارګ ته وغوښت، مننه یې ترې وکړه او د افغانستان تابعیت یې ورکړ. زموږ ګڼو هېوادوالو ته شرم پکار ده چې په پوره امکاناتو سره یې خپلو خلکو ته هیڅ خدمت ونه کړ. ناکامورا حتی له افغانیت او اسلامیت سره تذکره واخیسته، خو زموږ اجرایي رئیس چې ځان د ټاکنو ګټونکی هم بولي، حاضر نه ده چې الکترونیکي تذکره واخلي، ځکه چې د افغان کلمه پکې ذکر شوې ده. په آخر کې له ولسمشر غني څخه هیله لرو چې دې سړي ته پوره پاملرنه وکړي، له تجربې او پوهې پوره ګټه واخلي او موږ خپله د ډاکټر ناکامورا څخه د کړو خدمتونو یوازې مننه کوی شو او په بدل کې د څه ورکولو څخه عاجز یو. ډاکټر ناکامورا له تا څخه نړۍ مننه کوو. په هر حال تاسو د ډاکټر ناکامورا دې ژوند لیک او خدمتونو ته په کتو سره د هغه په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.